سودا خو مې راواخیسته الله دې وکړي چې اوس مې ازوي ته هم تنخوا میلو شي چې د کور دا ماتې ګوډې پرې راغونډې کړي. سلام علیکم. وعلیکم سلام. هلکه ته سعادت خان نه یاره؟ یم که نه؟ تا زه ونه پېژندمه. زه ارشد یم که نه یاره؟ په خیر ارشد خانه څنګه یار؟ خیر دی ټیک ټاک صحت ښه دی؟ بلا مو د پس مې ولیدې یار. او که نه یار ما هم ته پوره 20 کاله پس ولید. سعادت خان ډېر ښایسته ځای کې را سره میلاو شوي. دا مخامخ حجره ده. راځه لږ به ګپ شپ هم ولګو. یاره زما کاره مو ارشد خانه. راځه مړه ته راځه راځه ګپ به ولګو نورې خبرې به بیا دن نه کوو. راځه سعادت خانه به دا زموږ حجره ده. ماشاءالله ماشاءالله. کښېنه دلته کښېنه. دا ډېره ښایسته ځای جوړه کړې ده ښه ماشاءالله. کښېنه یار. کښېنه راځه که نه دې ما کښېنه. خیر ته کښېنه بس ته کښېنه. سعادت خان ووایه که نه یار پوره 22 کاله پس مې ولیدې. وخت ساعت ښه تېرېږي. الحمدلله ارشد خانه والله زه ډېر خوشحاله شوم چې ومې او څنګه بیمار شوی خو نه دی؟ نه الحمدلله بس وخت تېرېږي. او بچیان دې څنګه دي څه کوي نن سبا؟ زما بچی خو د کارخانې مالک دی پوره ورسره 200-300 مزدوران کار کوي. ماشاءالله ماشاءالله. ښه ښایسته تعلیم مې پرې کړی دی. او یا لکه دا مې پوهېږه ستا بچي څه کوي نن سبا؟ یاره ارشد خانه څه به درته ووایم یاره بس یو کارخانه کې لګیا دی د ورکوټې شانتې ملازم دی پکې بس خپله در غریبي کوو بس وخت ساعت تېرېږي. Thank you so much. Most welcome چې کله راځئ. بالکل اوکې الله حافظ. ته دلته ناست یې تا ته ما د یو کار نه ویلي اوسه پور د کار نه کړو زه میټینګونه اټینډ کوم که تا پسې وګرځم عجیبه خبره ده. دا ملګری مې راغلی دی او پوره 20 کاله پس را سره میلاو شو. یاره ملګری ستا دی کلاس فیلو ستا دی د ما په سر د جهان کارونه پراته دي میټینګونه اټینډ کول دي نور دغه تاسو دلته ناستې ګپونه لګوئ ستا مېلمه دی زما خو نه دی. دا څوک و د مېلمه چې راغی؟ دا زما زوی و. دا ستا زوی و؟ ارشد خانه زه دننه ورځم کور دپاره مې دا سودا راخیستې دا به م ورسوم. زه م ورځمه د تا وختي واورېدې چې څه راته وویلې ځم چې کار وکړم یار. ارشد خانه بس که ژوند وي انشاءالله بیا به ملاقات کوو صحیح ده؟ دا ډېره السلام علیکم. وعلیکم السلام علیکم. یاره تاسو خو ډېر زیات لیو شئ دا سم کول دي؟ به دا د ملګري سره میلاو شوم دا زما ته دا 100 کاله خیر دی. سعادت خان دا څوک دی؟ دا زما زوی دی که دا زما بچنګی زه بچي ته دا سودا کور ته یو څه زه درځم صحیح ده؟ صحیح ده ځکه کوي الله په امان. زه بچنګي خانه دا زما زوی و. تا خو خپل بچي ته ښه تعلیم ورکړی دی کارخانې دې وله کوله کړي پیسو ګټلو چل دې ورته ښولی دی خو تربیت دې ورته نه دی ښولی نو موږ ټولو له پکار دي چې د خپلو بچو صحیح تربیت وکړو. یاره ملګری ستا دی کلاس فیلو ستا دی د ما په سر د جهان کارونه پراته دي میټینګونه اټینډ کول دي نور دغه تاسو دلته ناستې ګپونه لګوئ ستا مېلمه دی زما خو نه دی. د مشر کشر ادب ورته وښایه زه به زه دننه لاړم.